د افغانستان له ختیځ څخه تازه راپورونه وایي چې د سرحدي سیمو په اوږدو کې یو نوی امنیتي پرمختګ رامنځته شوی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان له ختیځ څخه تازه راپورونه وایي چې د سرحدي سیمو په اوږدو کې یو نوی امنیتي پرمختګ رامنځته شوی. د معلوماتو له مخې د طالبانو د 201 خالد بن ولید قل اردو ویان وحید الله محمدي ویلي چې دوی ځواکونه د سرحدي کرښې په اوږدو کې د پاکستان یوې پوځي پوستې باندې برید ترسره کړی دی. د ویان په وینا دا پیښه د ګوشتي ولسوالۍ په سیمه کې رامنځته شوې چې د ننګرهار ولایت له ولسوالیو څخه یوه ده او د پاکستان سره د سرحدي کرښې ترڅنګ موقعیت لري. د معلوماتو له مخې افغان ځواکونه د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځي رژیم یوه پوسته په نښه کړې. د 201 خالد بن ولید قل اردو ویان وایي چې دغه پوسته په بشپړ توګه له منځه وړل شوي. نوموړي دا هم ویلي چې دا اقدام د سرحد امنیت د ساتلو او د هغه فعالیتونو د مخنیوي لپاره ترسره شوي چې د افغانستان د خاورې پر وړاندې ګواښ بلل کیږي. خو تر اوسه د پاکستاني چارواکو له لوري د دې پیښې په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی خپور شوی. کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کله ناکله د ورته پیښو شاهد وي، ځکه دواړو هیوادونو د سرحد امنیت په اړه بېلابېل نظرونه او دریځونه لري. امنیتي شنونکي باور لري دا ډول پیښې کولی شي د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو پر وضعیت ژوره اغیزه وکړي، ځکه چې سرحدي سیمې تل د سیاسي او امنیتي حساسیت له امله د پام وړ بلل کیږي. بلخوا ځینې څارونکي ټینګار کوي چې د سیمې د اوږدمهاله ثبات لپاره د سرحدي ستونزو حل باید د خبرو اترو او سیاسي تفاهم له لارې وشي څو د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیول شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.